اشرف غني چیرې دی او ولې خپل استوګنځای پټ ساتي؟ باخبره او محمد اشرف غني ته نږدې سرچینو بي بي سي ته ویلي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر دا مهال په لبنان کې اوسي. لبنان هغه هیواد دی چې اشرف غني څو کاله وړاندې پکې زده کړې کړې وې او د هغه میرمن رولا غني د لبنان تبعه ده. بي بي سي د اشرف غني د استوګنې د وضعیت د روښانه کولو لپاره د لبنان له بهرنیو چارو وزارت سره اړیکه نیولې او د هغه په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. د غرض له لبناني چارواکو پوښتل شوي چې آیا پخوانی افغان ولسمشر ته سیاسي پناه ورکړل شوې ده او که په لبنان کې شتون لنډمهالی او موقتي دی. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت یوه سلاکار پرته له دې چې په دغه هیواد کې د اشرف غني شتون تایید یا رد کړي له بي بي سي وغوښتل چې خپلې پوښتنې په لیکلي ډول ورواستوي چې اړین ځواب ورکړل شي، خو تر اوسه پورې د لبنان د بهرنیو چارو وزارت د بي بي سي دغو پوښتنو ته کوم رسمي ځواب نه دی ورکړی.